Bismillahirrahmanirrahim. The setting tersan damiale okana accounts apsa apsam lag mohenda search kinda khas chidi kinda khas chini sa biam time lag tab terega check kiya apps nar shedulta suma je computer ke install programuna di apps sai da programuna application or feature dalta yupde sa hakina da tool program je computer ke install shawi ya tool dalta divini konka programuna di skype da یا سنیپینګ ټولز دا یا مختلف پروګرامونه دي دا دلته انسټال شوي دي ځینې مونږ انسټال کړي دي ځینې د کمپیوټر له خوا انسټال شوي دي غواړه چې هغه د ځای څخه سرکنده کوي مانیج کوي دا راکړئ نو بیا به سیسټم کې چېرته ترسئ اپس ترسئ په کنټرول پینل کې به چېرته ځئ کنټرول پینل کې چې کله پروګرامونه کسئ په کمپیوټر کې پروګرامینګ فیچر ته ورسئ مخته پر روان شئ دلته یې ټول پروګرامونه انسټال دي دې څخه کې کوم یو چې مانځه وړئ مثال زه د ټایپینګ ګیم د مانځه وړم انسټال نه به کلیک وکړئ په دې ډول نه وړلی کېږي دلته ټایپینګ ګیم دلته وکسئ ریپیټ ټایپینګ ګیم دلته نشته خو دې څخه کې م ډیلیټ کړلو دا وړم ډسکټاپ ته یا یو دا پروګرام دی دا ګوګل کروم دی کوم یو چې زه نه کلیک وکړلو د دې نه ډیلیټ کېږي نه دلته پر چېرته ځئ کنټرول پینل کې به پروګرام پیدا کړئ هغه نه به کلیک وکړئ अब अनइंस्टॉल से सही दो खास दरसम सही सेटिंग था एप्स दरसम एप्स के लिए बनाना है मतलब शेद एप्स सदर बनाना है शेद आई इंस्टॉल एप्स only from Microsoft to say choose where to get apps आज इन हाँ पे कौन सा ना तो कंप्यूटर के प्रोग्राम ना इंस्टॉल किया जाए ताया हम चे एनीवेयर हर से ना दे वो कंप्यूटर के प्रोग्राम ना इंस्टॉल किया चीरी दराज ना किधर कोटा हाँ दल तक कसाई anywhere but let me know if this computer comparable of in Microsoft परसा या मिसाल दे Microsoft Store ना Microsoft Store ला कपल स्टोर में डाल दे मोबाइल ओके انا داخلين بروجرام انا سرقلت كسي مايكروسوفت ستور دا يلتزم مايكروسوفت ستور دا ویني انټرنیټ اوسه شي دیره کوډه چې پروګرامونه داخله سرګي به شین دي هاپ کای مايكروسوفت ستور ان ویني دسه هر څه څه د انسټال کی همت مطلب وی ایم نو د پښتنه کوي ان وی ار د هر پروګرام څخه مثال مسرا موبایل کې پل ستور لرو ویډمیټ لرو کنه یو بل 9 فنوم اپ ته کچې د مختلف پروګرامونه دی هغه نه مو پروګرامونه انسټالو دلته اني وير هر څه څخه د پروګرامونه انسټالېږي په کمپیوټر کې دلته کړل شي چې پروګرام سرچ کې مثال مو کسه چې په دې کمپیوټر کې زاپیا انسټال کړه زاپیا سرچ کې مینه زاپیا وروله دلته 12 بيزيني ولا دلته په دا تاریخ نه 2015 شي لسمه په 15 تاریخ زاپیا په دا کمپیوټر کې انسټال شوی دا او سم درسه ها زرشم سیټینګ تا سیټینګ کې مثلا بل ډیفالت اپس ہے اور مثال په تور د مثلا ویډیو چر خلاصي کې په کوم پروګرام کې د خلاصي کې سي د زوی ته چې ویډیو میوزیک پلیئر میوزیک چې پلی کوي کمپیوټر کې میډیا پلیئر انتخاب شوی دی سي د کله چې کمپیوټر کې یو آډیو وي سي د آډیو نه مطلب د وایس د یا سندره د یا نعت ترانه د هڅه چې آډیو شکل کې وي هغه غوړې په کوم پروګرام کې د خلاص شي مثلا دا زوی ته چې وی ال سی میډیا پلیئر لکه مثلا میکس پلیئر د مختلف ډوله پلیئرز دي د زنګولې پر چې مونږ کې کېږو یا مثال وینډوز میډیا پلیئر کې کوم کې د خلاص زوی ته چې وی ال سی کې د خلاص کې د دې نه بای ډیفالت نو چې اوس کمپیوټر کې آډیو پلیئر خلاصوي په هر ځای کې په هر څه کې سي دو په کمپیوټر کې آډیو د سره پیدا شولا او په چې کې خلاصيږي په وی ال سی کې چې ځکه مون په اپس کې ولته بای ډیفالت پروګرام چې په دې کې د همیشه پورا هغه مثال زوی ته چې میپس لوکیشن ده کنه دا په دې کې خلاصي کې بای ډیفالت پروګرام دا په کمپیوټر کې نه زوی ته چې په چې کې د خلاصي کې مایکروسافت ستور نه بل پروګرام ته ډاونلوډ کوم هغه نه کلیک وکای مایکروسافت ستور ته بلو بوز یا پروګرام ته ډاونلوډ کې به ویډیوز په چې کې خلاصي کې د انتخاب شوی دا موویز ان ټي وی دا یو په غدا پروګرام په کمپیوټر کې مخکې شتون لري په دې کې خلاص کې زوی ته چې د بای ډیفالت پروګرام دي سره کانته وی بل پروګرام ته وړي دلته راشي د صحه کې زم مثال درکم دا کسای دی صحه کې دا مون سره ویډیو دا د نه رائټ کلیک وکای ارشه پراپرټی سیر شي دلته چې لیکل دی
टाइप फाइल विने ओपन विथ पुची के होलसिगी मोविस ठीक है कज़े चेंज कम मिसाल दर्शम सेटिंग के और ऑनलाइन जविता आया द विंडोज 7 की दा विंडोज मीडिया प्लेयर विसी तो जैसे पता के दी मुकम्मल वीडियोस पर कंप्यूटर होलसी की दिन क्लिक वकाय was the by default of a computer for अटोले वीडियोस पर हर बरख की कंप्यूटर पर हर से के पर दिए के मीडिया प्लेयर के होलसी यूसी कसाय और संसार विनी द शक्ल मुगरा कर दानी द शक्ल का प्रॉपर्टीज की वक्त साय तसरा दगा चिरी कले विंडोज मीडिया प्लेयर बिल कले विदिस नाम कडाला शय ते चेंज के मिसाल वीडियो दी सर जवी एलसी प्रोग्राम दा ला का वगा सविते इमेक्स प्लेयर पसंद है कंप्यूटर पर द कंप्यूटर द गाट वीडियो जना कंप्यूटर किना विल सी कजैते ची विल सी के टोले वीडियो जर खसी विल सी दे हाफ काय और शाय उस कसाय कंप्यूटर के चहार्ज की वीडियो चखलो सवाय पर विल सी के बखलो सी गल तर शंजा दलता दिस हाकि ने विल सी दे गशवाय दा जदिने क्लियर काम अस्सलाम वालेकुम एटी सारा विल सी की दर खलो सी गया नो दिने पोइश वाला डिफॉल्ट ऑप्स ना मतलब छेदा है चोड़ा यो प्रोग्राम था आगा डिफॉल्ट आप इंतखाब के यो मिसाल आडी देव कंप्यूटर के मिसाल पर कुम प्रोग्राम कर लो सी गया दलता मुख्तलिफ प्रोग्रामों से तक कड़ला से इंतखाब के जरिए चेलोन दर्शाई गूगल क्रोम नवीने जज का से कला पो आगा के कंप्यूटर के पीवा लाइन निकले का ऑटोमेट मतलब गूगल क्रोम कर लो सी सही दा कदल तब जबल इंतखाब का मिसाल माइक्रोसॉफ्ट एज के विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर के पदे की दखल सी गया चखार लिंक ने जक्लेह काम मतलब एक्सप्लोरर के दखल सी गया एक्सप्लोरर पर विंडोज 7 के जा पखानाय द ब्राउज़र द सही दो मुख्तलिफ डोला गूगल की दखल सी गया रशाय का दलता मुस्तगरात मर वस्तली दिखाना है विने ता प्रोग्रामना मोय त बदल करी जाय तन रिसेट का बाय डिफॉल्ट खाता कंप्यूटर के सर कंद से शब खल खल तेरा रिसेट ने क्लिक को काय दबी मसर सर कंद से रिसेट शाल त गोरे खल खल तेरा वाला सही दो Offlines are maps apps for website this has changed the video playback this sara kan de kum dawal di seda और स्टार्टअप की दायदा में तैयार है स्टार्टअप ना मतलब छेदा कल जे कंप्यूटर चलान के गैस रा पगा वाह की कंप्यूटर दे चलंदो को वाह की प्रोग्रामर खुलसी गया गा दल तसिलिक शव या में टास्क मैनेजर के हम तैयार हो टास्क मैनेजर जर क्लोज कान दल स्टार्टअप दे कना दा स्टार्टअप वा बरखदवी ने आ प्रोग्रामना कसay दलता देसा खाकी कसay चिवल तस्तुलना रिया दलतम दिविने देसा खाके C6 प्रोसेस कसay को पायलट दलता कना इंटरनेट ग्राफिक कुम वचदे ड्राइवर दा पतमा डोल दे आन की कना जवितान चिदा ड्राइवर चिदा यदा फीचर दे दा वच कंप्यूटर चलने की नदान की जवितान च माइक्रोसॉफ्ट एज दिन चलने की इनर प्रोग्राम ने दिजना कड़ला से दो خوزینی کسی مخیم ویچی باید دی کمپیوتر چی کلا چلنے کی پغاوہ کے رن شی سیدو نو تو سے کوشش وکای وس وینڈوز سیکیورٹی نوٹیفیکیشن آئیکن نا پدیسا ہاکر سیا اس کا دام آپ کڑلو دلتا دا نوٹیفیکیشن کم آئیکن چی دا کلا چی کمپیوٹر چلان که دا بدلتا نات زکا چی مونگ دلتا بو آف کڑی ویا ایدی خطیران کو چی کچرتا سیسٹم تا یا کمپیوٹر تا ویرس اطلال دا غای ڈیٹیکٹ کوي کشف کوي आगा मन मेसेज रुकेवी ची मिसाल वायरस रोला दिजना कळला शायद हा apps ने पोइश वालाय दिजना कळला शे प्रोग्राम ना अनइंस्टॉल या इंस्टॉल काय मिसाल पतावार दलतर शे apps के सा हा बल छेदा सर्च दा देखी कसे देखी चेगी सर्च के मिसाल छेदा कल जैसे कंप्यूटर की सर्च कई करना इंटरनेट की दल तरह लाम ज क्रोम में क्लोज कर लो काश चे मुसरे इंटरनेट वाई क्रोम में क्लोज कर लो जब दे सहा के उस सर्च करना मुसरा क्रोम देखना मुख्तलिफ डॉलर्स आगाज जुना सर्च कवा मदल तम मुसरा मुख्तलिफ डॉलर मीडिया या सुनर सी वीडियो सी कना जयो शायद सर्च का माल तब शायद सी कना लिदने मोदी सर्चिंग चिकला का इंटरनेट किया आय दिजना कंट्रोल वाला शायद फॉर्मेशन इन हिस्ट्री दल तक कसे सेफ्टी सर्च ना मतलब दादरे चेक कर दिसे दो लमना छेदे स्ट्रिक्ट फिल्टर आउट अडल्ट टेक्स्ट इमेज ना मतलब छेदे कस कलमना चेक मोल गवालो नो दा असल की कसी मिसाल कंप्यूटर पल राय कर की उड़ा वरुना दिया नूर दिखाना ना उड़ा छे मिसाल दो इंटरनेट की सर्च की अगर सर गैर हालांकि जिन वेबसाइट ना सुंदर सिकना आगा न वड़ा चीज तरह शेयर स्ट्रिक्ट मतलब अलग अच्छी मिसाल तो जब कंप्यूटर की सर्च की मौत दे गैर हालांकि
عکسونه که څه ایمیجز او ویډیوګانې سره کانته په ویب سایټ کې دلته په دې ساحه کې نه برخي چې کله انټرنیټ سره وصل شي دلته چې سرچ وکړئ زه د لیکم مثال په تور افغانستان میچ ویس انډیا سره چې کله دلته سرچ کوئ په دې ساحه کې لوند ساحه کې عکسونه یا ویډیوز راځي زه ته چې کوم غیر اخلاقي ویډیوګانې عکسونه سره سي هغه د مثلا سټریکټ ولګوي سیدا سټریک نه مطلب محدودی کوي که چېرته وړه ماشومان سرچ کوي کمپیوټر کې بغای غسر نرسي میډریټ نه مطلب دغه دی چې زه چې کله سرچ کوم لیکنې سره مو تاسو سجست کوي چې افغان والی کومول ته مکمل افغانستان مکمل فارم رشي بڼه شکل رشي افغانستان لیکل غوړي نور لیکنه مې سرسیه زه ته چې خالي لیکنه د متخی چې کوم ډول لیکنه وي خو عکسونه هغه متماوي سره بیا به دې ته چک وکړئ قدم پرې آف کړلو دلته آف نیم ډونټ فلټر اډلټ کنټینټ فرام مای ویب سایټ ایمو ویب سایټ نه هیڅ ډول کوم غیر اخلاقي ویډیوګانې دي یا نور کنټینټ معلومات دي مای سره کنده کوا فلټر کوا دلته چې تاسو سرچ کای هغه مې انتخاب کړئ نو دلته تاسو مثال ریکارډ چلان دی مثلا دغسې ها زه اوس که دلته چې وکړل سیټینګ ته راغلی په دې ساحه کې دا مو آف کړل په بشپړ ډول چې تاسو په دې ځای کې سرچ کوئ هر ډول غیر اخلاقي ویډیوګانې داسې نه چې هر څه تاسو ته به مثال چې مو ولیکل هلته به مثلا یا عکسونه یا نور هغه چې تاسو ته برېښي یا د ساحه کې تاسو ته ښایي غواړه چې فلټر کوي دی بیا به چېرته څه سیټینګ کوئ نو تاسو کوشش کوئ چې وخلئ سټریک لومړنی یو چې مثال مثلا ویډیوز چې غیر اخلاقي ویډیوګانې وي یا کوم هغه چې فلټر کوئ صحیح ده هغه مو ته مخته مه وروړه بل چې د لاندې مایکروسافټ اکاونټ هغلته تاسو مایکروسافټ کې یو اکاونټ جوړ کړی وي په نورو پروګرامو کې تاسو انټر کړی وي په هغه کې چې زه سرچ کوم هغې نه د معلومات مو ته سرچ کېږي که نه آف کړئ که سرچ غواړئ چې سرچ کېږي دا یس کړئ ورک او سکول اکاونټ مې ته وایي ځینې داسې پاکستان کې نورو هېوادو کې چې کله هغه شی تاسو ته یو ځانګړی اکاونټ جوړوي هغه تاسو په هغه انسټیټیوټ کې یا پوهنتون کې یا په بل ځای کې تعلیمي ځای کې هغه اکاونټ مو جوړ کړی کمپیوټر کې نورو پروګرامونو کې مو دننه کړی دی هغې اکاونټ کې تاسو عکسونه یا نور معلومات پرته دي هغې نه د کمپیوټر کې زه سرچ کوم معلومات ترې خوستلی کېږي که نه ورکر سکول اکاونټ که د هغې نه کاپ مو کړلو هغې کې بیا معلومات نه سرچ کېږي هر څه مخته گذرسم دا مهم آپشن ده سیده دا لک خزده که هیستری ده کله چې زه دلته راشم وینډو بټن آر مې پریس کړلو وینډو بټن ای زه ډرایو ته راغلم دې څخه کې دلته کسې په دې څخه کې چې دلته ودرې کوم کسې مو چې سرچ کړی دی هلته کوم چې ښایي که نه زه ته چې دا هیستری چې وکړه مو چې په کمپیوټر کې په هره برخه کې اوس په دې ځای کې چې زه ودرې کوم په دې ځای کې مو ته په سرچ به دا درړی وینې پارټ 1 سنټر مې لیکل دی که چی دلته په خیر ده که څه ده که نه فارټ مې لیکل ده دلته مکمل سرچ چې تاسو دلته سرچ کوئ په دې څخه کې زه ودرېدم ډاونلوډ فولډر کې مو دلته سرچ وکړلو مثال په طور RUFS مرفس زه سرچ کوم وینئ دلته مې سره سرچ کرځي هغه چې چې لټوئ دا دلته هیسټری تاریخ ایستلی کېږي دلته که وسرڅئ دلته بیا چې دوباره کلیک کوئ په دې څخه کې تاسو سره هیسټری دا ظاهره کوي وینئ هلته ما سره چې کوم سرچ مو پرون کړی یا مخکې مې ورځ کې ټول دلته ظاهره کېږي نو زه غواړم چې دا چې وکړئ ډیلیټ کړئ رو بشه کلیر ډیوایس سرچ هیسټری دی نه به کلیک وکړئ چې کلیک مو په وکړلو اوس چې په هر ځای کې تاسو سرچ کړی وي په کمپیوټر کې که په دې ځای کې هم کړی وي یا په بل فولډر کې یا دلته ډرایو ته راغلی په دې ځای کې هلته راشئ سیټینګ ته دنه مطلب دغه ده سیدو دلته راشئ مثال سرچ مو کړی هلته کنټینټ خو کې ستلی کېږي
ایدنه مطلب داغه دی که آن و هلته چې سرچ کوم هلته مو سره ذخیره کوه چې څه کلیک کې هلته بیا ته سره هغه سرچ کې چې مو لیکلي هغه برسي. اوس آپ شولو چې زه هلته چې سرچ کوم صحیح ده په دې څخه کې زه چې سرچ کوم مثال ومې لیکلو چې احمد. اوس دا پارتونکي کې سره کانته کوي نه ذخیره کوي. احمد فنون چې کوم دومره غر وغل دی هغه ټول فایلونه یې مو ته وروړول صحیح ده. ښه که دا ناوړه چې نه دی ذخیره کوي هلته دا به سره کانته آپ کوي. که آن مو کړلو بیا دا سره کانته هلته به کلیر ډیوایس سرچ هسټري نه مطلب دا دی هلته چې کوم سرچ هسټري ذخیره کېږي په دې څخه کې وینئ دغه دا سره کانته کېږي کلیر دی شي مکمل ځایونه ډیلیټ شي. خو اوس یې مو والا فکر نه پوهېږم چې د ویلي کورنر کې زه دې نه کلیک وکړم صحیح ده. چې خپله کمپیوټر کې سرچ وکړئ هغې کې چې کله سره هلته هسټري پوتې وي په دې څخه کې یعنې دې څخه کې هغه هسټري به سره کلیر شي ختم شي. ها د کلونې نور چې نشته هر څه بل چې دی سرچینګ وینډوز دا مهم ده. کله چې کمپیوټر کې سرچ کوئ دلته دوه آپشن یې لره. یو کلاسیک دی سرچ آنلی یور لایبرری ان ډیسکټاپ. کله چې زه په دې څخه کې سرچ کومې دا څخه کې زه چې دلته سرچ کوم دا خالي په دې غږ کې دا لایبرري کې کسي په دې ډرایو کې او په ډیسکټاپ کې کسي په دې غځای کې په دې فولډر کې دای نه ورپسې ګرځي صحیح ده. نو چې انتخاب شوی کلاسیک کې نه سرچ آنلی یور لایبرریز ان ډیسکټاپ خالي په ډیسکټاپ کې کسي او کومه لایبرري کې چې ویلړو غازي کسي بل چې د انهانس نه مطلب دا چې کله سرچ کوم په وځه کې سرچ یور انټایر پسې مکمل کمپیوټر ته پسې سرچ کېږي صحیح ده. نور شی دلته چې سرچ کوم نو دلته موږ سره مکمل کمپیوټر په دا ډیټا چې موږ چې ولیکل نوم مې ولیکلو علي مې ولیکلو علي پاړ چې کوم غوي موږ سره راغلل که نه وینئ مکمل کمپیوټر په دې سرچ کېږي هم ای ډرایو مکمل کمپیوټر برخه انهانس نه مطلب دا هغه دی دا ډېر مهم ځای دی وینئ add unexcluded folder دا فولډر دی HCSC ډیټا پروګرام په سی ډرایو کې پروګرام ډیټا دا برخه نه سرچ کېږي دا پروګرامونه یا دا برخې څرګنده کمپیوټر کې نه سرچ کېږي. زه ورته وایم چې دلته راغلم موږ سره یو فولډر به جوړ کړم کنټرول شیفټ ان او دلته مې چې ورکړل مثال پرایویټ شخصي ډیټا ده. زه غواړم چې مثال په دې کې مو دا یو عکس هم وچولم شخصي ډیټا ده دا مې چې وکړل دې څخه کې زه به دې ته نوم هم ورکړم نوم به چینج کړم مثال وبه لیکم چې زیډ یا فولډر ته به نوم چینج کړم څه شولو فولډر چېرته مې وچولو دلته دی دا نه دی دغه ده ښه پرایویټ صحیح ده. نو چې پرایویټ فولډر مو سره سرچ کوي کوم زه به دلته یو فولډر کې بل کې مې چوم په دې کې مې وچولو. زه چې اوس دلته سرچ کوم کسې پرایویټ فولډر وي مو سره ډوي کسې پرایویټ مې ولیکلو پرایویټ لومړني سار کې وروړله وینئ. زه نه غواړم چې مثال دا فولډر چې مو سره پرایویټ چا ورکړو دا فولډر دې مو سره کمپیوټر کې دلته مو په یوه بله فولډر کې چاول د پټ کړی مې ده خو دلته که چا سرچ ورکړلو پرایویټ کې ډوي چې پرایویټ فولډر دغه دلته پیدا یې کړله. زه ورته وایم چې دا فولډر دې نه سرچ کېږي په کمپیوټر کې روبه شی سیټینګ ته چې راغله لای اډ انیکسکلوډډ فولډر دې نه به کلیک وکړئ دې چې فولډر چېرته د کومه فولډر غواړئ چې نه د سرچ کېږي ډرایو کې په انتها کې دې ډرایو کې مو جوړ کړی دو په دې کې مې جوړ کړی دو که نه دا فولډر ته انتخابوم سلیکټ فولډر نه به کلیک وکړئ. اوس کسې په دې څخه کې سره فولډر راغله ځکه اوس رشم دلته په دې څخه کې او پرایویټ نه کلیک وکړم PRI پرایویټ رشه چېرته روان یم زه پرایویټ اوس لیکم پرایویټ دلته نو سره بیا هر څه پرایویټ نو ته رشم سیټینګ کې سرچ ته سرچ کې وینډو سرچینګ وینډوز ته راشئ مثلا ها کاکا خپل کمپیوټر کې سرچ وکړئ صحیح ده دا فولډر به موږ سره په کمپیوټر کې نه سرچ کېږي ځینې وخت داسې کېږي هلته مو یو څه ورته بل څه کې مو چینج کړلو هلته مو چې سرچ کول ورته وو او چې بیا دوې ورځې وروسته مې وکتل هغه فولډر نه سرچ کېدلو مو چې کله کمپیوټر سټارټ کړئ هغې سره هم څه کېږي صحیح ده که نه کېدلو سرچ کېدلو بیا کمپیوټر بیرته رسټارټ کوو اوس چې موږ رسټارټ کوو دلته موږ سره ریکارډ بندېږي صحیح ده نو دا فولډر دی چې دا په کمپیوټر کې سرچ نه وخلیا
ارسۍ مخته د کې نور چې نشته پرایویسي ده پرایویسي کې نه خاص نشته مثال ځینې هغه زه چې په کمپیوټر کې کوم ډېر سرچینګ کوم صحیح ده هغه د وینډوز د یو سیسټم فعاله کړی دی صحیح ده کله انټرنیټ سره وصل سئ هغه بیا یو غږ ورکوي نوټیفیکیشن خبرتیا ورکوي د مایکروسافټ کمپنۍ ده چې دا کمپیوټر کې دا څیزونه ډېر سرچ کېږي یا دا خصوصیات چې دي یا دا فیچر ډېر استعمالیږي مثال دغه فیچر د دې ته فاته لګي کنه چې زه کوم برخه په دې سیستم کې دی په خاطر د نوټیفیکیشن دغه برخه فعاله کړی دی چې دی پوه شي چې مثال مونږ په د وینډوز کې کومه برخه ډیره جالبه ده چې هغې ته نور هم پرمختګ ورکړو که آف مو کړلو نو دوی ته کوم نوټیفیکیشن چې دی هغه به دوی سیستم ته نسي هغه د کمپنۍ ته صحیح ده دې نه مختلف ډوله هغه د سپیچ د هغه کې خاص چې نه زه که په دې نه یم کنفیوز کېږئ پوهېږئ نه صحیح ده خاص چې نشته کې تاسې مربوطه دلته مثال مونږ کمپیوټر ته لوکیشن اکسس کولی شي که نه صحیح ده لوکیشن چې کلیک وکړئ مثال آن مې کړلو کمپیوټر ته اوس لوکیشن اکسس ورکړلو اوس چې مونږ سره کنته څوک لوکیشن لیارې معلوموي نو کړلی شي چې مونږ لوکیشن لیارې معلوم کړي کیمرا اکسس ورکوئ که نه که کیمرا اکسس مو آف کړلو کمپیوټر ته وینئ کیمرا چې اوس کمپیوټر کې خلاصوئ هغه سره کنته کېږي نه خلاصېږي کیمرا نه کلیک وکړئ ځکه چې کمپیوټر د کیمرا اکسس کولی نشي وینئ نشي اکسس کولی دلته راشئ کیمرا دغه دی سره زه ولیکم کیمرا ولیکم اوس یې مونږ اکسس بند کړی دی چې کمپیوټر د کیمرا نشي اکسس کولی کلیک وکړئ هلته مې سره کیمرا راغله هلته وینئ مې سره کیمرا کور نه کیه که زه بیرته ریسټرکشن ختم کوم رشم کیمرا نه ودرېږم او دلته مې آن کړلو زه بیرته اوس کیمرا آن کوم دلته که څه په دې ساحه کې کیمرا مې سره راغله دا انټر کړئ اوس که څه مې سره کیمرا فعاله شي صحیح ده په دې ډول سره کړلی شي چې وکړئ مایکروفون دې مونږ کمپیوټر اکسس کولی شي که نه زه چې مایکروفون کمپیوټر کې خلاص کړم مونږ سره هلته کور کې که نه زه د کمپیوټر د مایکروفون نشي استعمالولی صحیح ده دې نه مختلف دومره مهم دي نه کوم مهم څیزونه او شیان هغه مو ته کې ویل صحیح ده سیټینګ کې بلوتوت یا نوره برخې کارسر ده یا نوره برخې اپډیټ ان سیکیورټي ده د کوم داسې خاص شي نشته مثال د کمپیوټر غواړئ چې اپډیټ کړئ دې ځینه کړلی شئ مثال چیک فار اپډیټ نه کلیک وکړئ اوس وینډوز 10 چې دی د اینډ اف لایف اعلان شولو په 2025 د اکتوبر په 14 تاریخ وینډوز 7 اینډ اف لایف په 2016 کال کې اعلان شوی دی صحیح مطلب دا دی چې وینډوز 10 په 2025 کال کې ختمه شوله د دې مطلب داسې نه دی مونږ حال کې اوسئ هغه مایکروسافټ کمپنۍ چې د هغې و چې موږ یې نه سپورټ کوو په دې کې نه خصوصیات یا فیچر موږ نه رډو تاسې چې وکړئ وینډوز 11 استعمالوئ وینډوز 7 چې وه هغه هم لیدلې ده که نه هغه په 2016 کال کې سرچ وکړئ انټرنیټ کې اینډ اف لایف چې دی کله د وینډوز 7 اینډ اف لایف اعلان کړلو د مایکروسافټ کمپنۍ هغه په 2016 کال کې د اعلان وکړلو چې موږ وینډوز 7 کې نوره تغیرات یا فیچر نه یا خصوصیات نه رډو تاسې ما استعمالوئ نو اوس د اکتوبر 2025 اکتوبر په 14 تاریخ که څه هم اکتوبر 2025 14 تاریخ نه د اینډ اف لایف اعلان مثال مونږ په دې وینډوز کې نه فیچر نه خصوصیات نه لرو دلته مونږ طریقه دی چې یور ورژن اف وینډوز خاص ریچ د اینډ اف سپورټ نه سپورټ کیږي دا وینډوز کې کوم اپډیټ چې وړایا څه چې واکه وینډوز 10 ته سره کنده شای چینج غزنه کا مثال کمپیوټر کې اپډیټ یا تا مثال اول مړي زرو کمپیوټر ته وینډوز وکړه غوړې چې اپډیټ وکای نو چیرته ورسای اپډیټ ان سکیورټي ته ورشئ چې وکړه وینډوز اپډیټ نه چیک اپډیټ نه کلیک وکړئ چې انټرنیټ سره وصل وای دا په خپل ویني اپډیټ کله روانه شواله لوند سره څومره ډرایور یا فیچر خصوصیات په کمپیوټر کې کامرام کور نه کې بلوتوث مو کور نه کې نور برخه کور نه کیه هغه په ټولې د ځنه په اتومات ډول انټرنیټ نه اپډیټ کیږي چې خلک یې انټرنیټ نه اپډیټ وکړي هغه د ډول سره اوس مثال مستر د فیس مخ چې د فینګر کله کوم مخ ز سکین کوم چې مثال مستر د مخ کوډم خپل کمپیوټر الته نه خو ځکه چې ډرایور نشته ډرایور نشته د کی کمه درغل د دې کلیک وکړ ټراین کلیک وکړ هغه ډرایور چې کوم کمه کې په ډرایورو کې هغه ټول دلته انسټال کې دي صحیح نه ډیلیوري اورګنایزیشن دا وینډوز سکیورټي فایروال دا اډوانس موضوع نتورک کې مربوطه دي سو فایروال پیژنئ نه پیژنئ کنه او تاسو هغه ډېر اډوانس موضوع ده مونږ هلته په پانتون کې اوس ډېر خالی د فایروال چې شته فایروال داسې یو ډیوایس دی یو سافټویر ده چې کوم کمپیوټر ته راتلونکي یا د کمپیوټر څخه راتلونکي ټرافیک چې دی
هغه کنټرول کوي. کمپیوټر ته اوس وایرس راغلل دا چې وینډوز سکیورټي یا فایروال چې کوي مخه یې نسی چې مثال وایرس ارسي ویني وایرس ان تھریټ پروټیکشن نه کلیک وکای دلته بیا مخ نور خبرې دل څومره سټینګز ویني نو تاسو چې وکای یو بل غته وخا کله چې تاسو کمپیوټر کې غواړئ چې وایرس ونه وایي زه انټي وایرس ته کوم چې بزور کې ته انسټالوي دا ټول وایرس دی دا انټي وایرس نه دی انټي وایرس په نوم نه پیږي دا انټي وایرس چې دی د وایرس کوم چې اصلي دی هغه لایسنس والا دی هغه ته په لایسنس خلاصې دو کوم چې دغه د کریک دی د کور نه کی د خپل وایرس کمپیوټر داسې جام کی ځنه کمپیوټر ته فلش فیچرز اتومات خلاص شي کمپیوټر هم جام وی فلش هم جام وی څه چې وکای د وینډوز سکیورټي کوم فایروال چې دی خالي دا ان کای د اپډیټس وتای نو تاسو بیا کسه مو سپرا کمپیوټر کې وایرس نه د انټي وایرس نه انسټال کړای مو نه کمپیوټر وایرس والا دا ځکه چې دا وینډوز سکیورټي کوم فایروال چې دی یا وینډوز سکیورټي غم چې دی دا مې اپډیټس دلته فعال دي زه هر وخت فورا زه د سکین کوم دلته به شي وینډوز سکیورټي او ډیلیوري یا وینډوز سکیورټي نه کلیک وکای ربشه وایرس ان تھریټ پروټیکشن دی نه کلیک وکای سي دا ورشه کلیک وکای مثال زویتا چې مسرا کویک سکین نه کلیک وکای سي دا اوس مسرا کمپیوټر سکین کوي نه سکین راوون شو کمپیوټر کې چې وایرس پیدا کیا اغا مان زوړی ختموي د سپاک د بخي الګ د کمپیوټر په خپل جوړ شوی دی کمپیوټر وینډوز کې به ډیفالت ارسیا ویني هلته کسه فایلونه دلته تلیک چې دومره فایلونه سکین شوال صحیح ده او دومره وایرس مو پیدا کړل ته بیا مکمل ریزلټ دی ته والی کې صحیح ده نو دې ځنه کړل شاید دا غاب سره کوم ته اپډیټ کوي ان چیک فور اپډیټ نه کلیک وکای دا وایرس کوم زید سافټویر چې فیچر چې په وینډوز کې انسټال شوی دا غا چیک فور اپډیټ نه کلیک وکای انټرنیټ سره چې وصل وای نو دا به اپډیټ شي نو دا بیا مسره وایرس کمپیوټر ته نه پریږدي صحیح ده ارڅه مسره دا سټینګ برخه وي زره شمه دلته بیا مونږ چې کو د سټینګ و مسره بیا کنټرول پینل تر څو کنټرول پینل کې به ان شاء الله موږ ثبوت دې زنه سٹارټ خلاصې دا پلیټس ته شاید موږ نه 15 یا 8 ورځې وخلې او نور کومه مخمه برخه کې شپږ نه فکر کم دنه بوم ډېر وخلې ځکه چې کتهس پلوټ شو بیا نشه ځکواله و تو ورځ کې ختمي کې صحیح ده ان اورسته بیا موږ څو اخري ورسته